سلامونه او نیکې هیلې. دغه ټکر داسې یو ساعت مخکې د جمعې له مانځه نه نن د 1403 کال د سنبولي د میاشتې 14مه نیټه ده. نو دا په داسې حال کې اوسو چې دا راته نو د یو رشکې والا مخې ته ورته راغی، د هغه بچ که او د سرعت هم ډېر و او دغلته به تاسې ښکاري دغه خوا کې د ده د ټایرونو نشانونه دي چې داسې راغلی ده. نو دا د دیوال سره ټکر شو چې خوشبختانه څوک یې مړه نه دي، خو زخمیان 3 نفره ډېر شدید زخمیان دي چې ډریور سترګه ډېره زیاته زوبله وه. نو دا به ومنو چې د دې ډریور ستونزه به هم وه چې تیز رفتار کې راته له بل پلوه رکشو والا دي چې هیڅ اصول نه مراعتوي او لیسنس دولت نه غواړو چې دوی باندې لیسنس اړین کړي، ځکه چې دوی ته د ډریورۍ اصول نه معلوم په بازار کې ګرځي. او بیا بله ستونزه تر ټولو ډېره قوي ستونزه چې دغه سړک ده، چې دغه یو سړک باندې ډېر بیروبار دي، ډېر خلک ډېر ځمکې دي. نو دولت نه هیله کوو چې دا د ننګرهار او کابل دویم سړک ته نه ماتلی، حد اقل دغه د ګوسپندرې او د ډاکټر 2 سړکه پورې، یعنې تر ګمرکه پورې او د غازي ملالۍ څلور لارې پورې دغه سړک چې لږ پراخه کړي، دومره ستونزه به نه وي. دغه خو یوه نمونه ده د ټکر. دلته ډېر ټکرونه کېږي روزانه، یو 2 ټکرې یا د ډریورانو د غلطۍ نه یا د سړک تنګوالي د وجې نه له بل پلوه رکشو والا ډېرې ستونزې ایجاد کړي چې هېڅ د ډریورۍ اصول نه مراعتوي. مننه.